السلام علیکم څنګه شای جوړه تکړه په خیر ښه خو باید جوړه وخت مو نه ده ځای کوم درې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو چې سره راخستې دي هغه د تایراید فنکشن ټیسټ مو راخستې یعنی تایراید ګلینډ چې کوم په ستوني کې چې کوم غدود دي د هغه دپاره چې کوم ټیسټونه کېږي د هغه څخه مو یو ټیسټ راخستې دي غدود یا غده هر یو شی اسان درته معلومېدی صحیح ده نو زه په انګلیش پښتو باندې درته وایم باید په ډیټیل سره در خلاصوم صحیح ده اوس په هغه کوم چې راخستې تایرو ګلوبولین مو راخستې تایرو ګلوبولین ډیفینیشن دوه ډیفینیشن دي یعنی دوه تعریف ما سره دي بیا به زه مخ ته سیده thyroglobulin is a protein made by the follicular cells of the thyroid glands thyroglobulin یو پروتین دی چې ستاسو د تایراید غدود یا غدې د فولیکولر حجرو لخوا څخه جوړیږي یعنی دی سوای تایروګلوبولین یو پروتین دی چې ستا د کوم چې په غاړې کې چې کوم غدود یعنی غدې ورته وایي په هغه کې ستا جوړیږي هغه او بل تعریف چې بل تعریف دا دی وایي thyroglobulin is a high molecular weight یعنی glycoprotein located mainly in thyroid follicles تایراید ګلوبولین یو ټیجي یو لوړ مالیکولر وزن یعنی ګلایکوپروټین دی چې ستا په عموده ډوله د تایراید فولیکولینو کې موقعیت لري دواړه یو تعریف دی یو مطلب دی یو شی دا ډېر اډوانس دی د دوم اول چې دی هغه اسانه دی اول په یاد ساته د اول نه دی د اول تعریف دا په یاد ساته د درګور دی ایزي دی صحیح اوس نو سر خلاص تایروګلوبولین یو پروتین دی زموږ په جسم کې موجود موقعیت لري چې هغه بیا څه کار کوي مخته اوس د دې فنکشن درښیم او دا تایروګلوبولین د دوه لغاتو څخه اخیستل شوی دی صحیح تایرو مین تایراید او ګلوبولین مین پروتین صحیح او دې ته په بل نامه هم وایي کېږي یعنی هارمون بایډینګ پروتین صحیح ده هارمون بایډینګ ولې پروتین او هارمون دواړه سره یو ځای دي یا دی هغه پروتین هارمون جوړولو کې کومک کوي نو په دې وجه درځي چې اوس د دې فنکشنز د دې کار چې دی اول د دې فنکشن څه دی اټس یوز بای د تایراید ګلینډ ټو پروډیوس T3 and T4 دی سوای وای د تایراید غدې لخوا څخه د T3 او د T4 تولیدولو لپاره کاریږي یعنی دی سوای کوم چې زموږ په جسم کې د T3 او T4 چې کوم هورمونونه دي یعنی چې په تایروکسین په نامه باندې یادیږي یا د تایورینین په نامه باندې یادیږي چې دی دا دواړه د تولیدو لپاره دی کومک کوي یا دی تولیدوي دی جوړوي صحیح ده او بل د دې بل فنکشن هم دی څه په یاد ساتئ بل فنکشن هم دی دته یعنی as well as the storage of the inactive form of the thyroid hormones and iodine within follicular lemon of the thyroid follicles همدارنګه د تایراید هورمونونو او ایوډین غیر فعال شکلونه د تایراید فولیکل په فولیکولر لومونه کې ذخیره کول شي یعنی دی څه وایي د جمله مطلب چې دی جمله دی وایي کوم چې زموږ سره یعنی انیکټیو فارم ولې دا په اکټیو فارم ور ان اکټیو فارم کې راځي دا یو عکس دی بیا مخ ته راځي د معلومي خبره درته سي نو ان اکټیو فارم چې دی هورمونز ونیسي یا ایوډین پر ایوډین باندې ویډیو راغلی ده په یوټیوب کې سرچ کړئ ایوډین زما بایومیکس چینل چې وګورئ ایوډین خپل سر خلاص شي نو دی وایي ایوډین او هورمونز د ذخیره کولو لپاره کوم ځای کې فولیکل سیلز کې فولیکل سیل بیا د تایراید یو قسم سیلز دی چې په تایراید غدود کې کوم چې موږ تایراید ګلینډ ورته وایي په هغه کې یو قسم حجرې دي دغه عکس ویني د عکس دغه دپاره هغه کوم حجرو چې دي د دغو عکس دیدو په هغه کې دننه ذخیره کېدلو دپاره دی ډېر کار کوي اوس دا بل یو عکس دی دا چې دی دا مطلب د ټي بي جي دپاره دی خو زه ماسې یو بنیاد ته ښکاره کوم یو لږ کلو در ښکاره کوم چې دا تصویر ویني فولیکل سیلز دی په مابینځ کې ټي اس اچ دی او تایروګلوبولین دی ټي اس اچ راځي تایروګلوبولین ریلیزي ایوډین او تایروسین یو ځای کې سره د هغو څخه به یې 2 ایوډین مول جوړیږي او یو بیا دی 1 ایوډین مول جوړیږي 1 ایوډین مول چې دی هغه څه کوي او 2 ایوډین مول چې دی هغه تایروکسین T4 99% ځین جوړیږي 99% جوړیږي او دا بل چې دی 1 مول ایوډین چې دی هغه څخه بیا دی مونو ایوډین تایروسین دغه کېږي هغه څخه بیا جوړیږي تایرو تایورین په نامه باندې کوم T3 ورته 10% جوړیږي بیا د سیستم کې میتابولیزم سم کوي دا کوم عکس دی دا بیا په مخ ته پر ټي بي جي چې کوم ټیسټ چې دی په هغه کې دا کوریږي
بل اوس ګورو د دې نارمل رینج موږ په جسم کې څونه دی، څونه باید وي چې دا زموږ نارمل وساتي. صحیح ده. د دې نارمل رینج چې دی دا انګلیش باندې زه درته وایم برابر دي، بیا سم سر د خلاص کوم. د نارمل ویلیو فور د تایروګلوبلین از 3 to 40 نینوګرام پر ملي لیټر ان هیلدي پیشنټ. دی څه وایي باید زموږ په جسم کې چې کم نارمل رینج وي، یعنی صحتمند کس چې وي د هغه د به 340 پورې به په جسم کې یې څه ده. اوس راځو ګورو چې دا په کومو مریضانو کې یعنی په کومو ناجوړیانو کې پورته کېږي، یعنی تایروګلوبلین ولې پورته کېږي یا څه وجه کېدای شي د ده د پورته کېدلو. اوله وجه کېدای شي د ده د کرټینز یعنی فیکټرز سچ اس جین ډیفیکټ، ځینې فیکټرونه یعنی لکه جین نیمګړتیاو د وجه دی پورته کېږي. کله چې جین هلته سم برابر نه شي بیا د هغه د وجې څخه دی پورته کېږي. جین بیا خپل ځان ته یو پروسس دی، یو خپل ځان ته یو میراث کې چې کوم موږ ته ډي ان اې ریښې راځي د هغو یو بنیاد دی. پر دې باندې بیا ویډیو راځي. صحیح ده. بل ته یې څه وایي وایرس انفیکشن، یعنی د وایرس لګېدل د وایرس د وجه هم کېږي. او بل دی څه وایي ایوډین انټیکس، یعنی ایوډین اخیستل. ایوډین یو منرل دی. صحیح ده. باید وساته د هغو خوراک زیات خوړل یا د ګولۍ په ذریعه ډېر خوړل د هغو د وجه هم د تایروګلوبلین چې دی پورته کېږي. صحیح ده. ټریس اور ډسټرکشنز اف تایراید follicles caused by the thyroid needles such as patient in high TG group in the present study yani as cancer can lead to rise of the TG level. نو دی څه وایي د مقصد چې دی دی وایي چې کوم موږ سره یعنی کله چې فشار یا تایراید نو ډولونه له امله د تایراید فولیکولونه ویجاړه شوي، لکه په اوسني څېړنې کې چې د لوړو ټي جي له ګروپ ناروغي او سرطان د ټي جي د کچه د لوړېدو له امله کېدای شي. دی څه وایي کله چې یعنې فشار یا کله پر یو دغه عکس ویني د عکس باندې خپله سر خلاصېږي، خو زه دې اوس جمله هم سره خلاصوم. نو دی څه وایي کله چې فشار سي پورته سي یا کله دا خراب سي د ګلینډ چې دی یعنې د غدود کې دانې راپورته سي، نوډل په رقم یو قسم دانې دي د خپل در اندازه پورته سي. ګور یو نارمل دی، یو د دانې پشکې پورته دي. نو کله چې دا پورته سو یعنې وپړسېدی ټیومر سو، نو د هغه له امله یعنې کله چې ټي جي زیاته را روان وي د هغه د امله یعنې کینسر علامت کېدای شي، د کوم چې د ستوني کینسر کېدای شي دغه د علامت څه کېدای شي دا پورته سي، یا بل نور داسې علامات چې د هغو د وجې څخه پورته سي. سي بل اوس ګورو چې تایروګلوبلین لو کاسز بیا څنګه راځي، یعنې په کښته علامات کې څنګه راتلی شي. نو دا هغه وخت کښته راتلی شي ډېر چې ټو مچ سنتیتیک یعنې ټي 4 هارمون جوړ کړي، یعنې ډېر مصنوعي ټي 4 هارمونونه جوړ کړي، یعنې ډېر چې هغه ته ټي 4 ډېره خوري، یعنې په یو شي کې ټي 4 ډېرې تې خوري د هغه علامات د وجه هم کښته کېږي، یا د هغه چې دی خپله ټي 4 ډېر جوړ کړي د هغه د وجه هم دی کښته کېدای شي. یو بل دا جمله ده یعنی دی وایي very low level of no thyroglobulin may means that your cancer treatment has worked to get rid of the all thyroid tissue included cancer. زه به پښتو ته بیا به دې په انګلیش سره خلاص کړم. تایراید ګلوبلین خورا ټیټه کچه یا نشتون ممکن په دې معنا وي چې ستاسو د سرطان درملنه یا سرطان په ګډونو د خلاصون لپاره کار کوي. یعنې دی څه وایي د دې جملې مطلب چې دی څه وایي د دې جمله دا وایي که یا ډېر ښه تر روان یا نو وګرځه نو وبخښئ کې یا ډېر ښه تر روان یا نو وبخښئ کې د دې علامت دا دی چې کوم سرطان علاج تا روان کړی دی د هر شي سرطان یا د ستوني سرطان علاج تا روان کړی دی د هغو نساجونو څخه ته خلاص شو. نساجونه چې کوم پکښې کې دي یا ټیشو چې کوم پکښې کې دي یا کینسر چې کوم پکښې کې دی هغه کینسر ختم شو، له عمله ختم شو ولاړې. د دې یو دا علامت هم داسې کېدای شي چې د کوم کینسر علاج ته ورکوې د هغه علاج هم سم روان دی او دغه هم ختم شو کینسر. اوس د دې ټیسټ پروسیجر څنګه کېږي، د دې دپاره به ته په کوم ټیوبانو کې به ته دغه راخلې د سیرم یا د کلکشن د ټیسټ به ته ځان ته څنګه معلوموې، هغه به ستا سره در سره یو جل ټیوب
په جیل ټیوب کې به ته سیرم راخلې بغیر سیرم دا بل شي نه کیږي بیا دا چې زی په کم سلیکټرا ماشینان ورته وایي دا په دا عکس کې به وینې په دې سلیکټرا باندې دا کیږي هغه سلیکټرا خپل فیکټر میکټر ریجنټ دا ریجنټ وګر دا ریجنټ دا ورسمېدل غواړي بس خپل ایزي طریقه کیږي په دې کې دونه غټ پروسس نشته چې ته طبیعت په خراب کې چې یاد چې یا سیدي نور کوم ویډیو خوښه شوی د سره شیر کې لایک کې کوشش کوئ چینل د سره سبسکرایب وي یو بل ته سپورټ رسوي